د مهمو خبرونو سرټکی. د خیالي سرتیرو شتون د امریکا د مرستو د بندېدو لامل. پنټاګون وایي واشنگتن نور خیالي سرتیرو ته پیسې نه ورکوي. اگر امریکا چنین پولی را نپردازد مشکلات ما زیاد میشه و امکان داره که در حدود قرار وجود بیاید. د پاکستان له ګواښ څخه بیا د افغانستان تر امتیاز ورکولو. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال وایي د سولې د خبرو اترو ماته به په راتلونکي پسرلي کې د افغانستان وضعیت خراب کړي. چې مذاکرات پیل شي، جنگ متوقف شي، جنگ بندي وشي، ولو که موقته وي، بیا کېدلی شي چې د بندیانو په ازادولو تور لیست نه د منلو د ویستلو. د افغانستان قضایه قوه د زورواکو په واک کې. د روڼتیا څارډله وایي د افغان دولت د دغې برخې پریکړې ډیری د زورواکو په ګټه دي. قضایه قوه چې د څارنې هیڅ خپلواکه اداره نه لري تر ډیره د سیاسي اغیز لاندې ده. په بلخ کې پر دیوال حل شوي شعارونه د مدني ټولنې فعالانو دغه دیوال ته د مهربانۍ لقب ورکړ. یک نماد از صمیمیت نه تنها بلکه این نماد است که میتونه برای کسای دست شوه، برای کسای بازو شوه. او د روسیې لاسوکرې په سوریه کې جګړه زیاته کړې ده. اوباما ویلي روسیه د سوریې حکومت د کمزورتیا په هڅه کې ده. په خیر راغلی. په دې خبري ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم. په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. پنټاګون د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له دې وروسته واشنګټن چمتو دی څو د افغانستان خیالي سرتیرو ته پیسې ورنه کړي. پنټاګون ټینګار کړی دی چې د امریکا له مرسته شویو پیسو یوه برخه د جګړه مارو جیبونو ته ورځي. خو افغان حکومت د خیالي پولیسو د شتون په اړه د تازه څېړنو خبره کړې او وایي تر هغه چې څېړنې پای ته ونه رسېږي غبرګون به ونه ښیي. هغه ځواکونه چې جګړه کې روزل شوي او اوس مهال هیواد کې ټوله جګړه په یوازې توګه مخ ته وړي. د هیواد د ټولو امنیتي سرتیرو شمیره څه باندې 350,000 یاده شوي. خو ولسمشر غني څه موده وړاندې پرده پورته کړه او ویل چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ خیالي شمیرې هم شته، هغه څه چې ډېرې پوښتنې رامخته کړي. اوس پنټاګون هم خبرداری ورکوي چې نه غواړي د دغو خیالي سرتیرو معاشونه پرې کړي. دغه ډول ستونزې د فساد د پراخوالي لپاره زمینه برابروي. د افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خیالي سرتیرو شتون د امریکا لپاره ستونزمن کار دی. امریکا له دې وروسته چمتو نه ده څو د افغانستان خیالي پولیسو او پوځ معاشونه پرې کړي او د 2014 کال له پای ته رسېدو وروسته د خیالي سرتیرو لګښت ورکولو مسؤلیت نه مني. خو ارګ وایي ولسمشر غني امر کړی څو د خیالي سرتیرو په اړه څېړنه وکړي. خاطر روشن شدن ظرفیت و توانایی و همچنان تجهیزات قوای امنیتی دفاعی افغانستان رئیس جمهور از بررسی سرتاسری داده میماند تا در سراسر افغانستان روشن شود که چه تعداد سرباز در چه تعداد منصوب در قوای امنیتی دفاعی افغانستان داریم و تجهیزاتشان چه قسم می باشه و در چه حالت می باشه و چه چیزا وجود داره تا آنچه که ما فعلا در ورق داریم و مقایسه کنیم با آنچه که واقعا در صحنه جنگ و در صفوف ادینا وجود داره و بر اساس اون ما تصمیم میگیریم. له دې ټولو سره پوځي شنونکي د افغانستان ځواکونو په منځ کې د خیالي سرتیرو شتون د سردرد یادوي او وایي ښایي دغه کار د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي. اگر امریکا چنین پولی را نپردازد مشکلات ما زیاد میشه و امکان داره که در اردو فرار به وجود بیاید. امکان از موجود است که وظیفه را ترک بکنه و زمینه مساعد شود برای مخالفین دولت افغانستان که بسیاری از قسمت‌های افغانستان اشغال بکنه و جنگ شدت ببخشه. این کار خیلی کار مشکلی است. یک. دو، مسئله نیروهای خیالی به واقعیت داره. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هر کال د امنیتي ځواکونو لپاره نږدې 4 میلیون ډالر لګښت پرې کوي، سره له دې چې حکومت په دې وروستیو کې د سرتیرو لپاره د ګوتې د نښې یا بایومیټریک پروګرام کاروي، خو دغه کار په ځینو برخو کې د امنیتي ځواکونو لپاره پر یوې ستونزې بدل شوی.
پاکستان خبرداری ورکوي که د سولې خبرې پایلې ته ونه رسیږي راتلونکی کال به افغانستان لپاره ډیر خونړی وي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مرستیال ویلي چې له پاکستان سره د پولو رسمیت نه پیژندلو په اړه د افغان حکومت نه لیوالتیا د دواړو هیوادونو د بېثباتۍ لامل شوی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې تر راتلونکو 2 اونیو به له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د لوړو او هسکو لرونکي بهیر یعنی د سولې بهیر هر ورځ نوې خبرې لري. یوه ورځ په دغه اړه د هیلهمندۍ خبرې کیږي او بله ورځ د ستونزو. په تازه خبره کې د پاکستان یو لوړپوړي چارواکي ویلي که د افغانستان سولې خبرې پایلې ته ونه رسیږي نو دغه هیواد به یو خونړی کال په مخ کې ولري. که د سولې خبرې پایلې ته ونه رسیږي راتلونکی کال به افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال وي. پاکستان سره د پولو د رسمیت نه پیژندلو ته د افغانستان د حکومت نه لیوالتیا د دواړو هیوادونو د بېثباتۍ لامل دی او دواړو هیوادونو کې وسلوال مخالفین ترې ګټه اخلي. بل لور ته د افغانستان حکومت ډیر هیلهمند دی او وایي د روانې زیږدیزې میاشتې له پای ته رسېدو مخکې یعنې تر راتلونکو 2 اونیو به د طالبانو استازي د سولې د خبرو میز ته کینی. تلاش‌ها در این راستا ادامه داشته که تاریخی را که تعیین میشه برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان نماینده‌های با صلاحیت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه‌های طالبان زمانی باشد تا اواخر ماه فبروری سال روان میلادی یعنی یک تاریخی باشد پیش از پایان ماه فبروری. په ظاهره افغانستان له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته لیوالتیا له همدا اوسه په پام کې نیولي ان چمتو ده چې د دغې ډلې دفتر په رسمیت وپیژني. چې مذاکرات پیل شي جنگ متوقف شي جنگ بندي وشي ولو که موقته وي بیا کېدلی شي چې د بندیانو په ازادولو تور لیست نه د منوم د ویستلو او د هغوی دپاره د یو نمایندګۍ په رسمیت باندې منلو د تحریک په حیث باندې یعنې دا ټول هغه مسلې دي چې د مذاکراتو په جریان کې د افغاني لوري سره د بحث وړ دي. په پام کې ده د سولې په اړه د څلور اړخیزو همغږو هیوادونو څلورمه غونډه د راتلونکې اونۍ سې شنبې پر ورځ کابل کې جوړه شي. په دریمه غونډه کې د څلور واړو هیوادونو استازو هوکړه کړې وه چې طالبانو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د روڼتیا نړیوال سازمان او د افغانستان د روڼتیا څارډلې په ګډ رپورټ کې په قضایي ادارو اجرایه قوې او قضایه قوې کې د پراخ فساد له امله پرده پورته کړې ده. د دغه رپورټ له مخې زورواکي د هیواد په اجرایه او قضایه قوو کې نفوذ لري او په تیر زیږدیز کال کې د دغو قوو پریکړې تل د زورواکو په ګټه شوي دي. دغه رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی دی چې حکومت باید ژر تر ژره هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پیل کړي. وروسته له هغه چې د روڼتیا نړیوال سازمان لوري نوې ډلبندۍ کې افغانستان د نړۍ په کچه دریم فاسد هیواد شو، اوس دغه سازمان د افغانستان د روڼتیا د څار له ادارې سره په ګډه د هیواد د روڼتیا سیستم څېړلی او د هغه ریپورټ یې خپور کړی. د دغه ریپورټ پر بنسټ په 2015 کال کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د زورواکو نفوذ پراخ شوی. دغه رپورټ کې راغلی چې په تیر زیږدیز کال کې د دغو قوو پریکړې د زورواکو کسانو په ګټه شوي. د دغه رپورټ په یوه برخه کې ټینګار شوی چې حکومتي چارواکو د ولسي جرګې غړو او نورو چارواکو د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره خپل کسان د قضایي او اجرایي ادارو په مشرتابه کې ځای کړي. قضایه قوه چې د څارنې هیڅ خپلواکه اداره نه لري تر ډیره د سیاسي اغیز لاندې ده. په ډیرو هغو قضیو کې چې په فساد ککړ خلک نیول شوي سزا یې اورول شوی خو په عمل کې نه مجازات کیږي. د افغانستان لپاره لومړیتوب د هغه سیستم جوړول دي چې پر مټې د فساد پر وړاندې مبارزه تضمین شي، روڼتیا او د فساد پر وړاندې د مبارزې د بهیر اغیزمنتیا لوړه شي. د دې په خوا کې د دغه رپورټ ځینې نورې موندنې په دې ډول دي: د قانون پلي کوونکو او قضایي ادارو کې فساد باندې اخته کسان نه مجازات کیږي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره چې د کومې موخې لپاره جوړه شوې د پام وړ کارونه یې نه دي کړي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره نه ده توانېدلې چې د سیاسیونو سره د حساب په برخه کې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. سیاسي لاسوهنو د خلکو د خدمتونو د برخې ظرفیت له ننګونو سره مخ کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د سیاسي لاسوهنې له امله نه ده توانېدله چې د 2014 کال ټاکنې په خپلواکه توګه مدیریت کړي.
ولسمشر غني د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې ژمنه کړې، خو افغانستان په جدي توګه پیاوړو او خپلواکو ادارو ته اړتیا لري چې سیاسي لاسوهنې له منځه یوسي او د بشپړې وړتیا لرونکي واوسي څو وکولی شي د فساد مخنیوی وکړي. خو د چارو اداره وایي د فساد پر وړاندې مبارزه د ټولو مسئولیت دی او باید ټول په دغه برخه کې هڅې وکړي. ملت آگاه است که میتونه نگذاره که ما به طرف خدا نخواسته فساد بریم و بیراهه بریم و همین مسیر طور ما طی بکنیم که به همکاری یکدیگر. دغه رپورټ کې 12 ادارې څېړل شوي چې 8 حکومتي او 4 خصوصي او خپلواکي دي. ولسي جرګه، اجرایه قوه، قضایه قوه، د خلکو د خدمتونو برخه، د قانون پلي کوونکي ادارې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د تفتیش اداره، د فساد پر وړاندې د مبارزې اداره، سیاسي ګوندونه، رسنۍ، مدني ټولنې او د سوداګرو برخه. هغه حکومتي او خصوصي ادارې دي چې د روڼتیا کچه پکې څېړل شوې. حکومت باید د هوشمند په ښارګوټ کې د فساد په قضیه کې ټول ښکیل چارواکي وڅاري. د روڼتیا څارډله ټینګار کوي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي. په همدې حال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر وایي په دې اړوند د دوی څېړنې بشپړې شوي او ارګ باید د تورنو کسانو په اړه پریکړه وکړي. د هوشمند ښارګوټي په اړه د حقیقت موندونکي پلاوي د کار له پایته رسولو وروسته ارګ د سې شنبې په ورځ د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي چې دنده یې ځنډول شوې وه له دندې ګوښه کړ. سره له دې چې د حقیقت موندونکي پلاوي ریپورټ کې پر عبدالعلي محمدي سربیره د ښار جوړولو وزارت او د کابل بانک د تصفیې ادارې د بې قانونیو په اړه هم ویل شوي وو. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې مشر او د حقیقت موندونکي پلاوي غړي دا ډول لیدلوري لري. یکی مقامای رهبری دولت چی تصمیم میگیره چی اجرات میکنه او را ما نه تبصره میتونیم در موردش نه قضاوت میتونیم و امو یک گفته بسیار معروف است که صلاح مملکت خیش خسروان دانند. عبدالعلي محمدي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي، که څه هم هغه ته نږدې کسان وایي چې د ارګ د پریکړې په اړه به نوموړی تر راتلونکو 2 ورځو خپل دریځ روښانه کړي. خو د ارګ له لوري د هوشمند ښارګوټي قضیه کې د فساد په اړه د نورو عاملینو پر وړاندې ګام نه پورته کولو پوښتنې رامخته کړي. قوانین را عادلانه و به مساوات عملی بسازیم. او بالای هر کس که است. در موضوع هوشمند هر کس یا شهرک هوشمند هر کس که دخیل بوده یا مجرم شناخته شده در اینجا باید سرش بالاش قانون یا قوانین عملی شود. د افغانستان حکومت د لړم د میاشتې په 14مه نیټه د هوشمند ښارګوټي د جوړولو 900 میلیون ډالري تفاهم د کابل بانک د کړکېچ له مجرم خلیل الله فروزي سره لاسلیک کړ. ډیری پر دې اندي چې د حکومت لوړپوړي چارواکي دغه قضیه کې لاس لري او باید ټول دغه چارواکي وپوښتل شي. د کورنۍ چارو وزارت او د بغلان ولایتي شورا د برېښنا د ویجاړ شویو پایو د رغولو په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د کورنۍ چارو وزارت وایي سیمه له بمونو پاکه شوې او د برېښنا مسلکي کسان د پایو د رغولو کار پیل کړي. خو د بغلان ولایتي شورا وایي طالبان لا هم د ډنډغوري په ځینو برخو کې حاکم دي او نه پرېږدي څو د برېښنا د پایو رغول پیل شي. د بغلان پوځي عملیات په تیرو څو اونیو کې د رسنیو تر ټولو لنجمنه موضوع. دغه ولایت کې د عملیاتو له پیل نږدې 1 میاشت تېرېږي، خو لا هم بغلان په بشپړه توګه د طالبانو له شتون نه دی پاک شوی او کابل اوس هم په تیاره کې دی. له دې سره امنیتي ځواکونو 2 ورځې وړاندې ډنډ شهاب الدین سیمه کې پرمختګ کړی و او په ظاهره یې د برېښنا د چپه شویو پایو شاوخوا له بمونو پاکه کړي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي مسلکي کسانو د برېښنا د پایو رغول پیل کړي. ما که در بغلان از چند روز یا 3 هفته حداقل به این طرف راه اندازی شده، دشمن پایگاه ها و جای اصلی خود از دست دادم. نقاطی که اونا موضع های مستحکم داشتن در نتیجه عملیات های ما به فضل خداوند که موضع هایشان از بین رفته و شمار زیاد از دشمن هم تلفات دیده، تلفات سنگین برشان وارد شده. حتی از چند استقامتی که نیروهای حراس افغان آمده بودند تا در بغلان جابجا شوند اینا از بین رفتن. مسئله دند شهاب الدین است، دند غوری نقاط در حال تصفیه است هنوز هم، اما پیشرفت‌ها در شهاب الدین یا دند شهاب الدین بیشتر بوده، بخصوص در ساعاتی که پایه های تخریب شده برق موجود است. این ساحه فعلا
از وجود مخالفین پاکسازی شده. خو د باغلان ولایتي شورا په دې اړه بل ډول خبره کوي او وایي چې طالبان لا هم په ډنډ شهاب الدین کې شته او د برېښنا د پایو رغول نه دي پیل شوي. پایه برق در تصرف نیروهای امنیتی هستند ولی متاسفانه تا بال را اما افراد تکنیکی و انجینرهای برق به اوجه که میروند از دور طالبان بالایشان فیر میکنه تا بال را نتونستند که در اوجه کار را انجام بدن. چند لحظه پیش هم تماس داشتم، متاسفانه تا هنوزم کار بالای پایه آغاز نشده و هرچند که پرسنل غوری برشنای بغلان آماده هستند با تمام وسایل و تجهیزاتشان ولی تا هنوز منطقه پاکسازی نشده 100% و اینا نمیتونن اونجا برون کار بکنن. و پیشترم اشاره کردم که از قریجات اطراف و اکناف از این منطقه هنوز هم انداختها و فیرای صورت میگیره در این منطقه و هنوز هم منطقه زیر تهدید است. د باغلان استازي پرده پورته کوي او وایي چې حکومت کې دننه ځینې کړۍ هڅه کوي د باغلان عملیات بې پایلې ووسي. تلاش‌های بسیار زیادی پیش از آغاز عملیات هم در مرکز افغانستان صورت گرفت که تا عملیات صورت نگیره. البته در تبانی با طالبای منطقه یک تعدادی از چهره ها و کسها به کابل آمدند و تا به رئیس جمهور، رئیس اجرایه و وزارت دفاع خود رساندند که جلوی عملیات بگیرند. بیشتر از یک هفته دیگه یا هوا گرمتر شده بروه و این عملیات طولانی تر شده بروه. ما گفته میتونم که از هر ولایتی اطراف بغلان که کندز است، سمنگان است، بلخ است، ولایات اطراف ازی طالبایش به اینجا سرازیر شده رئیس و در جریان گرمی اوضاع بغلان بیشتر خراب خواهد شد. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی و چې ځینو کړیو ډېرې هڅې وکړي څو باغلان کې د طالبانو پر ضد عملیات ونشي. وروسته بیا ځینو کسانو د مدني فعالانو په نوم کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د باغلان عملیات نسل وژنه ده او د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. هغه کسان چې د څارګرې ادارې پرده پورته کړه او ویې ویل چې طالبانو سره لاس لري. په هلمند کې محکمې یو ځوان د خپلې مېرمنې د وژنې په جرم په اعدام محکوم کړ. د دغه کس پلار چې د زوی په جرم کې ونډه لرله په 10 کاله بند هم محکوم کړی دی. په دغو 2 تنو باندې تور و چې مقتوله یې وښلې ډبولې او بیا یې وژلې ده. د هلمند د استیناف محکمه پلار او زوی د خپلې ناوې د وژنې په تور دغلته حاضر شوي. د قاضي له لوري صورت دعوه وړاندې کیږي. هغه څه چې ثابتوي فضل الرحمن خپله ناوې په خپلو لاسونو وژلې او پلار یې هم دغه جرم کې ورسره شریک و. د جسد په چپ طرف د غاړې تقریبا 3 سانتي متر او په راسته طرف کې 2 سانتي متر په اندازه خراشدگی لیدل کیږي او د جسد شا شینوالی درلودی. د هغوی مدافع وکیل دغه شواهد کره نه ګڼي. تورن کسان هم ټینګار کوي چې پاینده په خپل مرګ مړه شوي. قانون من خشونت علیه زن 2 ماده او د جزا قانون 395 ماده چې هغه شد مجازات یعنی اعدام د دا غوښتنه کړې ده. حالانکه د اساسي اثباتي مدارکو څخه محترم سرنواسه یو مدرک هم نه لري. کمیسیون دم نه منم دا ولې دا ورونه شاهدي اته پلار یې شاهدي اته ځان نه منم او دلارام په وزارت لري ماته تعویضونه کړي هغه ورته راځي دا ورته درې ډبره ورسې مرنه فتر دا ودی ورته. په پایله کې د هلمند استیناف محکمې پلار او زوی دواړه مجرمان ثابت کړل. فضل الرحمن د خپلې مېرمنې د وژلو په جرم اعدام باندې محکومیږي او پلار یې په 10 کاله بند محکوم شو. تو اسامی فضل الرحمن، ولد نادرشاه، ولدیت محمد جمعه در قضیه قتل مسمات زرسینا مشهور به بی پاینده بنت عبدالحلیم به ارشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نمودیم. د ښځو پر وړاندې تاوتریخواله د هیواد په ګوټ ګوټ کې شته. هلمند هم له هغو ولایتونو ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخواله پکې په لوړه کچه ده. خو کیدای شي دا لومړۍ قضیه وي چې یو خاوند د خپلې مېرمنې د وژنې په جرم اعدام باندې محکومیږي. د فاریاب ولایت په مرکز میمنې ښار کې د یوې چاودنې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. چاودېدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او د کابل بانک په واټ کې چوول شوي دي. د فاریاب پولیس وایي د دغې چاودنې موخه په دې ولایت کې د کانکور د ازموینې بهیر پاشل بلل شوی و. د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د کارونکو شمیر 15 میلیون تنو ته ورسید.
د دغه شرکت چارواکي وایي هڅه کوي څو په پرمختللو سیسټمونو سره د هیوادوالو لپاره د ښو مخابراتي خدمتونو زمینه برابر کړي. دغه شرکت اوس مهال په 28 ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه لري او په مخابراتي بازار کې 24 سلنه ونډه لري. په مزار شریف ښار کې د بېوزلو د اړتیاو پوره کولو په موخه د لومړي ځل لپاره د مدني فعالانو، خبریالانو او د بلخ د ولایتي شورا د غړو له لوري د مهربانۍ دیوال کېښود شو. د بلخ مدني فعالان وایي دغه دیوال هغه ځای دی څو شتمن کسان هغو توکو ته چې اړتیا نه لري په دغه ځای کې کیږدي او اړمن هیوادوال ترې ګټه واخلي. که یې لري کیږده که نه پورته یې کړه. هغه جمله ده چې د مزار شریف ښار کې د مدني فعالانو، خبریالانو او د بلخ ولایتي شورا د غړو له لوري د مهربانۍ پر دیوال لیکل شوي. د بلخ ولایتي شورا مشر دغه نوښت ارزښتمن ګام یادوي او وایي د دغه فرهنګ پیاوړي کولو لپاره باید ډېرې هڅې وشي. په همدې حال کې د بلخ مدني فعالان د مهربانۍ د دیوال جوړول د بېوزله هیوادوالو اړتیاو پوره کولو لپاره وسیله ګڼي او له خلکو غواړي څو له دغه بهیر ملاتړ وکړي او د دغه فرهنګ پراخولو لپاره هڅې وکړي. امیدوار هستیم که اکثریت چهار اطراف شهر مزار شریف با ایجاد چنین دیوارها بتونن کسانی که در خانواده‌های خود چیزی نیاز ندارن، به او ضرورت ندارن و دیگران میخواین از او استفاده بکنن بیارن بگذارن تا ای که هموطنای ما از این فرهنگ نوپروری و نودوستی و همدلی و مهرورزی استفاده بهینه بکنن. د بلخ مدني فعالان همداشان وایي هڅه کوي څو د مهربانۍ دغسې دیوالونه د مزار شریف ښار په بېلابېلو برخو کې جوړ کړي. هدف خاص دیوار مهربانی بلخ همی است که هر نیازمنده که احساس میکنه چیز را نیاز داره و نمیتونه که خودشون نیاز خود برطرف بکنه بگذارین بیای پای همین دیوار و همون نیازش به نوع برطرف شوه. این جایی است که کسی که هر آن چیز را میگذاره واقعیت کسی که نیازمند است می جرأت را به خرج داده او را از اینجا میگیرن و این یک نماد از صمیمیت نه تنها بلکه این نماد است که میتونه برای کسای دست شوه برای کسای بازو شوه که ضرورت دارن. هغوی د ټول هیواد له مدني فعالانو غواړي څو د دغه فرهنګ خپرولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې په کابل کې هم هلکانو او نجونو د سولې د پیغام راوستلو په موخه زرپوقانې پر هیوادوالو ویشلې دي. په دغو پوقانو کې لیکل شوي چې سوله غواړو او په امنیتي ځواکونو ویاړو. سوله له پاکستانه د کابل تر واټونو سیاسیون په کابل او اسلام آباد کې هڅه کوي څو د جګړې حل لار ولټوي خو دغلته د کابل واټونه پر پوکانیو پوښل شوي او موخه یې د سولې غوښتنه ده. سه هدف داریم. یک هدف ترویج فرهنگ رضاکاری طبقه و نامزد ذکور در سطح کابل. دوم میخوایم که حمایت از نیروهای امنیتی در بین هر پوکانه که یک استیکر می باشه و یا ورقایی که می باشه حمایت از شعارهای حمایت از نیروهای امنیتی در او نوشته است. هغه پوکانې چې د سولې او د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ شعارونه لیږدوي. هدف از این برنامه ترویج فرهنگ صلح در افغانستان است. دغه پروګرام د کابل په 8 برخو کې جوړ شوی او ځوانو هلکانو او نجونو مخ ته وړه. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه مننه سردار ولیک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه راحته خوب.